ژوند د دومره لویه ځانګړنه ده چې د وخت دا لیوني هم د خپل ځان په حد کې اوسي، د خپل ځان تر حده پایي. په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زه اوسېږم، زه به نه لیونی کېږم. زه به نه لیونی کېږم چې په ټیک ټاک مسلمان یم، په یو دوه کې حیران یم. دلته ډېرې تفریقې دي چې ملیانو دا فرقې دي، هر ملا پکې دا وایي چې زما دا فرقه ټیک ده. زه په کوم پسې روان شم چې په یو دوه نه پوهېږم، زه به نه لیونی کېږم. زه به نه لیونی کېږم. د نامې لپاره لیکو، د جامې لپاره لیکو، د پښتو په مرۍ غلي، د شملو په مرۍ غلي. زه له تا ځینې بېزاره، ته له ما ځینې بېزاره. زه په تا باندې بدلګم، ته په ما باندې بدلګې. که زه لر یم او خبر یم، له خپل ځان سر په شر یم. ځکه ټول پر هر یم، در په در یم او نهر یم. د حساب نه مو باسي، د کتاب نه مو باسي. ای قسم په خدای وکوي مو، د حساب نه مو باسي. ته هم غلی، زه هم غلی. ستا بل څه مفادات دي، زما بل څه مفادات دي. زما او ستا په شر کې د چا بل څه مفادات دي. ای دانشه زه پوهېږم چې یو کېږم نه ورکېږم، په ډېر کم قیمت خرڅېږم. زه به نه لیونی کېږم، زه به نه لیونی کېږم.